درېیم څپرکی: له پسونو سره دې مرسته وکړه چې در سره اشنا شي. له مال منډۍ تر څړځایه ډریورۍ لږ تر لږه دومره فرصت راکړ څو پر هغه څه له ځان سره فکر وکړم چې ډاکټر نیومن ویلي وو. د پوهنتون درسونو دومره مصروف کړی وم چې د خپل ډیر مهم کار په اړه مې ډیر فکر نه و کړی. یوازې همدومره پوهېدم چې د جنرال ټکنالوژۍ په څېر ستر شرکت کې مې کار کول خوښیږي. په همدې خاطر مې د همغو 9 نفرو په اړه فکر وکړ چې ما ته به راپورونه راکوي. پوهېدم چې په سمه توګه د دې 9 نفرو ځای په ځای کول زما د وړې شعبې له موفقیت سره څومره تړاو لري. ما غوښتل پوه شم چې وړتیا او لیوالتیاوې یې په مسؤلیتونو کې منعکسېږي او که نه. په لوړ غږ مې وویل غواړم چې افراد مې د زړه له تله خپل کارونه ترسره کړي. خبرو مې په هوا کې لارې وکړې. غواړم چې افراد مې سهار کار ته د راتلو لپاره احساساتي وي. پوه شوم چې د وړې رمې فعالیت مې او همداراز دننه په رمه کې د هر فرد کړنه د شپانه له مشرتابه سره چې باید زه واوسم تړاو لري. څنګه مې چې د طبیلې پر سړک موټر ودرولو سمدستي راپسې ډاکټر نیومن هم راورسېد او خپل سولیدلی پک اپ موټر یې زما د موټر ترڅنګ ودراوه. په بار وړونکي موټر کې یوه ډېره غټه میږه چې تر دې وخته مې نه وه لیدلې ولاړه وه. ما ډېرې زیاتې میږې نه وې لیدلې. نیومن د موټر له شیشې راته وویل راشه او مرسته وکړه. له موټره یې راښکته کړه او شپاله ته یې بوزه چې زه له شپالو څو شیونه راوړم. په 2 دقیقو کې دې هلته ګورم. تقریبا د ورپسې درس وخت دې را رسېدلی دی. 2 دقیقې پس ما او میږې په شپاله کې په یو بل کې سترګې ننویستې وې او هغه تر ما هم یو څه ډېره په ویره کې ښکارېده. مطمئن نه وم خو فکر مې کوه چې بالاخره هغې زه شپاله ته دننه راوستی وم. کله مې چې پاس وکتل نیومن مې له همغې مسکا سره ولید چې په دې ورځو کې راته ډېره اشنا وه. د دیوالونو په څنګ کې مې ولید. ویې ویل د راتلونکي درس وخت دې راورسید. په داسې حال کې چې وړۍ او چټلي مې له جامو څنډلې ورته ومې ویل ډېره مننه، رښتیا هم تر دې نور صبر نشم کولی. نیومن مې څنګ ته راغی. لاس یې زما پر ولي کېښود. هغه وخت را رسېدلی چې نښه پرې ولګي. ومې پوښتل اوه مطلب دې څه شی دی؟ نیومن ځواب راکړ مطلب مې دا دی چې باید پر نوې میږې نښه یا لیبل ووهې. ما وی نو دا کار څنګه وکړم؟ ویې ویل په دې سره. په لاس کې یو فولادي انبور و چې د یو شي سوري کولو لپاره د ستنو غوندې غاښونه او اوږد لاستی و. د انبور ترڅنګ یو 4 کونجه لیبل هم و چې زیړ روڼ رنګ یې و او د نیومن د څړځای نښه پرې شوې وه. په یاد مې شوه چې یوه اونۍ وړاندې مې له نیومن سره په څړځای کې قدم وهه. دا لیبل مې د نورو پسونو پر غوږونو هم لیدلی و. په تمه وم چې څه نور به هم واورم. پوښتنه مې وکړه باید دا یې په غوږو ورنښلوم. نیومن انبور او لیبل په لاس کې راکړل او ویې ویل هو خو دا ورته زیان رسوي. مطلب مې دا دی چې درد ورکوي، همداسې نه ده؟ نیومن ځواب راکړ رښتیا هم ډېر سخت درد لري. د غوږونو د سکښت ډېر حساس دی. انبور مې بیرته نیومن ته ورکړ او ترې مې وپوښتل ولې باید دا کار وکړم؟ نیومن په دقت سره وویل خبره دا ده چې دا لیبل یا نښه پسه داسې نښاني کوي چې له دې رمې سره تړاو لري او که ته ښه شپون وي او پسونو ته د اهمیت ورکړې پر هغوی باید نښې ولګوي. لاس یې راوغځاوه او له ما یې وغوښتل چې انبور واخلم. یو بل ته مو ځیر ځیر وکتل.
تر یوې 2 دقیقو وروسته آرام شو. انبور مې راواخیست. کله چې نیومن راوښودل چې باید څه وکړم، شپاله ته لاړم. څو شېبې وړاندې د احمق پسه له لاسه ډېر زیات په غوسه وم، خو اوس د هغې ځای یوازې بښنې او زړهسوي نیولی و. تر ټولو لومړی مې ځان له همغه پسه سره مقایسه کړ او له ځان سره مې فکر وکړ، آیا اوس مې چې نښان په غوږ کې ځوړند دی، له دې شپاله د باندې به نشم وتلی؟ زما په لاس کې د انبور ساړه وزن هغه درد چې غوښتل مې یوه بېوزلي څاروي ته یې ورکړم انګازې کولې. څه وخت مې چې ورته انبور په غوږ زور کاوه، د امکان تر حده مې باید سخت نیولی و. د انبور د لاستي په سخت فشار سره مې سنجاق او نښه د هغه په پوسته کې وردننه کړه. ټپي پسه کوښښ کاوه چې د زخم له درده شاته لاړ شي. هغه او د انبور لاستی مې تر هغې چې زما په وس و غومره زر مې خوشې کړل، څو د هغه د غوږ حساس سکښت ونش کوم. یو وحشتناک احساس را سره و. نیومن وویل، پورته شه، راځه چې جونګړې ته ځو او څه شی وڅښو، همالته به په دې اړه هم وغږېږو. څو دقیقې پس د هغه په جونګړه کې ناست و او ساړه مې کېدل. خاموشي مې ماته کړه او ومې ویل، وحشتناک احساس لرم. تا ته یې هم درد کاوه، همداسې نه ده؟ ځواب مې ورکړ، هو، نه مې غوښتل چې دا کار وکړم. نیومن وویل، ښه دا ده چې ځان ورسره عادت کړې. دا ټول سره یو ځای دي. کله چې د مشرتابه په موقعیت کې وي، کله کله مجبورېږي په هغو خلکو کې چې مشرتوب یې کوي درد رامنځته کړي، توبیخ ورکړي. د کمزورو کارونو کره کتنه باید وشي او حتی ځینې وخت باید پرېږدي چې افراد دې لړ شي. ستا دا یو کار هم نه خوښېږي چې ویې کړې، خو که چېرته ته ښه شپون وي نو باید دا ټول کارونه وکړې. د سر په خوځولو مې ښوده چې پوه شوی یم. ومې ویل، کله مې چې په انبور باندې د پسه غوږ سوری کاوه، هغه کوښښ کاوه چې رانه وتښتي، خو له درده یې چغې ونه کړې. څنګه داسې پېښېدلی شي؟ نیومن ځواب راکړ، ښه، کله کله پسونه د ځمکې پر سر تر ټولو احمق څاروي وي. ما 100 کیلویي مېږه لیدلې چې په وارو وارو یې هڅه کړې چې د دیوال له 15 سانتي متره سوري نه ووځي او لاړه شي. نو پوهېږي چې هغوی په میزخانه کې تر ټولو تیز چاقونه دي. له دې سره سره په ټولو حالاتو کې ډېر تیز دي. هغوی پوهېږي چې د کابوت لیوانو پر وړاندې یوازینۍ دفاع یې چې ډېره هم اغېزمنه نه ده په رمه کې پاتې کېدل دي. په همدې خاطر په کلکه سره غواړي چې په رمه کې پاتې شي. پوهېږي چې کابوتان د دوی کمزوري پسونه له رمې بېلوي او ښکار کوي. په همدې خاطر پسونه په ډېر ندرت سره له درده چغې وهي، ځکه پوهېږي چې په چغو سره د ښکاري حیواناتو پام ور اړوي. نیومن را سره سترګې په سترګو شو او ویې ویل، راځه اوس د هغې رمې په اړه خبرې وکړو چې ته به یې په جنرال ټکنالوژي کې شپني کوي. هغه شمېر پسونه چې په یوه احاطه کې دي څنګه یې په رمه بدلوي؟ ځواب مې ورکړ، هغه څه چې د تبادلې او راکړې ورکړې په ځای کې وویل، دا مې ترې زده کړل چې باید له سم انتخابه شروع وکړم، چې څوک باید په ټیم کې وي او ځان مطمئن کړم چې هر یو په صحیح ځای ګمارل شوی دی. نیومن وویل، آفرین، داسې ښکاري چې ښه غوږ دې نیولی دی. دا کار ستا کارمندانو ته فرصت ورکوي څو په هغه ځای کې کار وکړي چې نوښت او بدلون راوستلی شي. لنډه دا چې دا کار به یوازې په کار کې اغېزمن نه وي، بلکې د کار له ترسره کولو به هم خوند واخلي. له دې هر څه سره سره دا ټولې ماجراګانې نه دي. په دې کار سره دې نه یوازې په اوسطه توګه د هر کارمند
کړنې پورته خېژوي بلکې د ټولې ډلې کړنې پورته ځي. دا کار څنګه ترسره کړو؟ نیومن وویل د هغه کار په کولو سره چې څو شېبې وړاندې دې ترسره کړ. په خندا سره مې وویل په غوږونو کې په نښو لګولو سره. نیومن ځواب راکړ په پسونو د نښو په لګولو سره. مخکې مې وویل چې لیبل یا نښه دا ښیي چې پسه د کومې رمې دی. ته ده افراد له بېلابېلو اړخونو د پسونو غوندې دي. انسانان هم د پسونو غوندې په کلکه سره تمایل لري چې په رمه کې واوسي. هغوی له یو چا سره متعلق کېدو ته ډېره سخته اړتیا لري. ستر رهبران په دې پوهیږي او تقویه کوي یې. پوښتنه مې وکړه دا کار څنګه کوي؟ ستر رهبران په خپلو پیروانو کې په تدریج سره د دې توګنې له لارې چې هغوی کوم خلک دي او څه نښې لري د اړیکې یا تعلق احساس رامنځته کوي. دغه نښې هغه ګډې لارې چارې او فرصتونه دي چې په هغو کې افراد له رهبرانو سره ملاقاتونه کوي او هغه پیژني. نیومن پسه ته وکتل او ویل ته ده هغه لیبل دی چې په میږو ووهلو همدا معنی لري. هغه نښه په دې معنی ده چې شپون یې زه یم، حتی سره له دې چې زما رمه وړه ده. دا څړځای یا ورشو د ډېرو ښو روزونکو په نامه شهرت لري. هغه لیبل دی چې پرې ووهلو د ډېر ښه په معنا دی، یعنی داسې دی لکه پرملا دی چې ورته زما نوم لیکلی وي. په جنرال ټکنالوژي کې به ستا کارمندان ستا داسې نښې ولري لکه دا پسونه چې زما نښې لري. هغوی داسې نښې لري چې خلکو ته یې ورښيي چې ته څه ډول یو رهبر یا شپون یې. ته ده ځان مطمئن کړه چې ستا د رهبرۍ نښه د یو غټ شي معنا ورکړي او نتیجه یې هم ستر شی نه وي. ښه، اوس راځه چې لاړ شو او خپلې میږې کنټرول کړو. صحیح ده؟ څنګه چې د جونګړو په سړک څړځای ته چپه خوله روان وو، د ډاکټر نیومن خبرې مې هضم کړې. د افرادو د تعلق او اهمیت نښې د سختې اړتیا په اړه پوهېدم چې رهبران یې پر خپلو پیروانو حق کوي. د ډاکټر نیومن خبرې رښتیا وې. غوښتل مې نور هم پوه شم. آخر مې وپوښتل ډاکټر نیومنه د سترو رهبرانو نښې کومې دي؟ اوږده ساه یې وویسته او ویې ویل غواړم د سترو رهبرانو یوه نښه درته ووایم. هغوی هیڅکله هم ځانونه افراد نه ګڼي، یعنی فکر یې تر افرادو لوړ وي. نو اوس ته ووایه چې د سترو رهبرانو نښې کومې دي؟ ماغزه مې له حده زیات ډک شوي و. په حقیقت کې ما له ډاکټر نیومن څخه دا ځواب نه غوښتو. سر مې دننه ګڼو نښو ګنګس کړی و. بالاخره لومړی شی مې چې په ذهن کې راغی ومې ویل تر ټولو ستر رهبر چې زه یې پیژنم هغه زما پلار دی، خو فکر نه کوم چې هغه د کاروبار لپاره د یو ښه رهبر مثال وي. هغه د یو ښوونځي ښوونکی دی. خبرې مې تیزې او تقریبا داسې وکړې لکه عذر چې غواړم. ډاکټر نیومن وویل ښه ده، د کور دننه او د ښوونځي رهبر داسې دي لکه د مدیره هیات رهبر. څه شی د دې عمل شوی چې فکر کوي پلار دې ستر رهبر دی؟ ناڅاپه راته قضیه روښانه شوه. څنګه کیدای شوه چې داسې څه رانه پټ پاتې شي؟ ځواب مې ورکړ پلار مې یو فوقالعاده ریښتونی او مخلص سړی دی. مهمه نه ده چې ستونزه څه شی وي، پلار مې د حقیقت پلوي کوي. دا ورته هیڅ مهمه نه ده چې به کوم قیمت دې ورته تمامه شي. ډاکټر نیومن وویل دوام ورکړه. پلار مې موږ ته راښودلي چې معاملهګري ونه کړو. هر وخت وایي چې انسان کولی شي چې خپله ایمانداري په یوه سکه خرڅه کړي، خو د ټولې نړۍ په پیسو یې بیرته نشي اخیستلی.
نیومن ځواب راکړ عالی مفکوره ده. ده د پلار نورې ځانګړنې دي کومې دي؟ نور دا چې پلار مې یوازې هماغه څوک دی چې په عام محضر کې دی. هغه ته دا فرق نه کوي چې په عبادت ځای کې وي، د ښوونځي د مدیریت میز ته ناست وي یا په کور کې وي. هغه هماغه څوک دی چې وینه یې. یوه پخوانۍ خاطره مې رایاده شوه. ومې ویل په یاد مې دي چې له یوه ګران ملګري او د هغه له پلار سره کب نیولو ته تللی وم. پلار یې زموږ د عبادت ځای خطیب و. هر وخت به یې د عبادت په مراسمو کې وعظ کولو. زه به یې ډېر زیات د خبرو تر اغېز لاندې راتلم. له دې هر څه سره سره هغه سړي په سیند کې د کبانو نیولو پر وخت بیخي بل خیل و. هغه داسې ټوکې کولې او داسې ټوکې ویلې چې مطمئن یم هیڅ وخت به یې په عبادتخانې کې نه کولې. هغه ورځ مې یوه غټه برخه احترام چې ورته قایل وم له لاسه ورکړ. خو پلار مې هیڅ کله داسې کار نه کولو. ډاکټر نیومن اشاره وکړه. ته چې څه وایې هغه دا دي چې پلار دې د ډېر باور وړ دی. ځواب مې ورکړ بلکل، پلار مې اصیل دی. نیومن وویل ډېره ښه ده. نور څه دي؟ ښه، پلار مې لوړ معیارونه معرفي کوي. له ما او خور مې غواړي چې خپله ټوله هڅه وکړو. پلار مې وایي ښه دا ده چې ځینې وخت خپل ځان ته پراختیا او پرمختګ ورکړو چې همیشه وده وکړو. هغه موږ ته وایي که چیرې دا کار ونه کړو نو بیا نه پوهیږو چې د کومو کارونو د ترسره کولو توان لرو. ډاکټر نیومن وویل ما نشو کولی چې دا موضوع تر دې ښه تشریح کړم. نور څه هم در سره شته؟ ښه، هغه څه چې د خپل پلار په اړه مې ډېر خوښیږي غواړم ووایم. کله چې تېروتنه کوو له موږ سره همدردي کوي. یوه ورځ رخصتي وه او ما هم نوی د ډریورۍ لیسانس اخیستی و. بې اجازې مې د هغه موټر واخیست او تقریبا خراب مې کړ. کله چې کور ته راغلم پلار مې راته منتظر و. داسې مې انګېرله چې دنیا به راباندې په بل مخ کړي. له دې هر څه سره سره چې ورغلم تر هر څه وړاندې په غېږ کې ونیولم او د ډریورۍ په لیسانس اخیستلو کې د بریالیتوب مبارکي راکړه. خو تر غېږ کې نیولو او مبارکۍ راکولو وروسته کله چې ټول غلی شو کوم کار مې چې کړی و په هغه یې نیوکه وکړه او زه یې د تاوان په ورکولو مکلف کړم. خو کله چې مې وروسته فکر وکړ چې نجات مې پیدا کړ نږدې و چې مړ شم. خو دا به مې هیڅ کله هیره نه شي چې اول یې په غېږ کې ونیولم. مجبور وم ټول اوړی کار وکړم چې د موټر د ترمیم لګښت پوره کړم. خو په دې ښه پوهېدم چې موټر ورته کوم اهمیت نه لرلو بلکې زه ورته مهم وم. ډاکټر نیومن ښه ډېر راته وکتل او بیا یې وویل آیا په پلار دې باور لرې؟ بې ځنډه مې ځواب ورکړ په ټول وجود. ولې داسې پوښتنې کوې؟ ځکه چې تا د هغه په اړه کومې خبرې وکړې دا ښیي چې د باور وړ انسان دی. ومې ویل هو، پر ما سربیره نور ډېر انسانان هم پرې باور لري. ډاکټر نیومن وویل همدا د سترو رهبرانو نښې دي. کله چې جنرال ټکنالوژۍ ته ځې 9 نفره چې ستا په ډپارټمنټ کې دي هر یو له ځانه 2 پوښتنې کوي. لومړی، آیا مدیر په دې پوهیږي چې باید څه کار وکړي؟ دوهم، باور پرې کولی شو؟ ده بېشکه چې ستا په اړه د دې 2 پوښتنو ځوابونه مثبت دي. خو که چیرې هغوی لومړۍ پوښتنې ته منفي ځواب ورکړي او د دویمې ځواب مثبت وي بیا دې بخي. سر مې وخوځاوه. نیومن زیاته کړه
خلک د هغه رهبر لیوال دي چې اخلاص، صداقت او همدردي ولري، ځکه چې داسې رهبر به د خپلو پیروانو وفاداري او د افرادو باور ترلاسه کړي. ته ده خوشحال یم چې داسې پلار لري. پوهیږم چې په جنرال ټکنالوژي کې کولای شي چې په افرادو کې د لوړې نښې ولګوي، ځکه چې په کور کې درته موډل جوړونه شوې ده. د پسونو ساتنې شپاله ته ورسېدو. نیومن د دروازې په خوا کې ودرېده. ما ته یې وکتل او ویې ویل د پوښتنې د ځواب یوه برخه دې پاتې ده. ومې پوښتل هغه څه شی دی؟ ستر رهبران د ارزښتمنو اړیکو او اهدافو د احساس د دایمي خوندي ساتلو لپاره خپل لیبل لګوي. هغوی بې له ستړیا خپل افراد مطالعه کوي څو یې په علتونه پوه شي. هغوی پوهیږي چې افراد په ژوند کې د دوامداره هڅو له امله په اسانۍ سره منحرف کیږي. په همدې خاطر رهبران هر وخت خپل افراد د هدف په لور او د هغو د شتون د دلیل په لور له انحرافه بیرته راګرځوي. هر ستر رهبر چې غواړي هغه د بیلګې په توګه په خپل ذهن کې ونیسه. جنرال پټون بې درنګه له خپلو سرتېرو غوښتل چې مخکې تګ ته دوام ورکړي. لینکولن همیش د یووالي په ساتنه ټینګار کولو. پام دې دی ته ده کله چې جنرال ټکنالوژي ته لاړې د ټیم 9 غړو ته به علت توضیح کړي او مرسته به ورسره وکړي څو وګوري چې په کوم ځای کې ډېر ښه دي. خیر دی که په دې پوه شي چې ستا په ډیپارټمنټ کې ښه نه دي یا په هغه رول کې ښه نه دي چې ستا افرادو ته ورکړل شوی او مسؤلیت یې لري. جنرال ټکنالوژي نشي کولای هغه خدمتونه او محصولات چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې بدل کړی چمتو کړي او هیره نه کړي چې د علت په اړه یې نظر وپوښتي. ښه نو د خبرو په پای کې راځه چې خپلې میږي کنټرول کړو. لارښود مې راته له ورایه کتل. په داسې حال کې چې لاسونه مې پرانیستي د لاسونو ورغوي مې پورته نیولي وو. په شپاله کې روان شوم. لارښود مې راته له ورایه کتل. په داسې حال کې چې لاسونه مې پرانیستي او د لاسونو ورغوي مې پورته نیولي وو. په شپاله کې روان شوم. غوښتل مې میږي وویني چې دا وار مې په لاسونو کې انبور نشته. کله چې څنګ ته ورغلم او څه یې راته ونه ویل وشرمېدم. تر دې وړاندې مې هیڅ کله له کوم پسه سره خبرې نه وې کړې، خو په دغه ورځ مې ورسره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې ډېر خواشینی یم چې ستاسو د درد سبب شوم. ورته مې وویل چې څومره مهمه ده چې د شپانه نښې په غوږ کې ځوړندوي او په دې ډول مشخص کیږي چې د څومره ښې او لوړې رمې غړي دي. کله مې چې ورسره خبرې کولې لاسونه مې د هغو په نازکو او وریښمنو وړیو راښکېل ډېرې نرمې وې. میږې دا وار آرامې وې. یو شمېر پر ما باور نه کاوه چې له پسونو سره خبرې کوم. تر دې ولهاخوا مې د نیومن غږ واورېدو چې ویل یې ته ده تازه نهیلی نه کړم. پوښتنه مې ترې وکړه چې مطلب دې څه دی؟ ویې ویل ښه د نن ورځې درس دا دی ته نشي کولی چې په افرادو دې خپلې نښې ولګوي تر هغې چې له هغوی سره ښه نږدې نشي او ورسره خصوصي نشي. نن دې چې په کوم میتود شروع وکړه خلاصه دې کړه. په څنګ کې دې د پسونو په ساتلو سره اول د هغوی د درد سبب شوې او اوس یې هڅوي. په جنرال ټکنالوژۍ کې دې باید هره ورځ د خپل میتود په اړه تصمیم ونیسي. کولی شي چې دا کار له لرې یا خصوصي او له نږدې ترسره کړي. کولی شي چې
له لرې اغېز وکړي، خو د ریښتونې اغېزمنتیا او د هغوی د نښاني کولو لپاره باید دا کار په خصوصي توګه ترسره کړي. ده په یاد ولره چې سترو رهبرانو ته رهبري یوازې تخصص نه دی، بلکې شخصیت دی. راتلونکې اونۍ دې په ټولګي کې وینه. په هغه ورځ مې په اپارتمان کې ټول هغه څه د یادښت په کتابچګۍ کې ولیکل چې زده کړي مې وو. نوي یادښتونه مې دا وو: د شپانه لار، له پسونو سره دې مرسته وکړه چې در سره آشنا شي. د اخلاص، رښتیا او همدردۍ په ښودلو سره داسې کار وکړه چې پیروان دې در باندې باور وکړي. د کارونو لپاره له لوړو معیارونو کار واخله. د خپلو ارزښتونو او خپلو وظیفوي احساساتو په اړه ورسره په کلکه خبرې وکړه. افرادو ته د علت تعریف کړه او هغوی ته ووایه چې کوم ځای کې هغو له ښه ده چې وګمارل شي. باید پام دې وي چې ښه رهبري یوازې تخصص نه، بلکې شخصیت هم دی.